عبدالله بن مبارک رحمه الله دا یو لوی عالم تیر شوی دی، د الله یو لوی ولی تیر شوی دی. او د عبدالله بن مبارک رحمه الله ویتوا دا د بادشاه لور د بادشاه لور وه. د ده پلار دا مبارک د عبدالله ابن مبارک د ده پلار دا یو ولا د بادشاه سره نوکر ولا دی په باغ کې نوکر دی، د باغ مالیانو اداره یې ساته. ډېر سیرته انسان و، ولا الله تبارک وتعالی نو ولیدونکی او ډېر نیک انسان و. یو ورځ د بادشاه مېلمانه راغلي وو، وایي راځئ دلته زما ډېر غټ باغ دی د انارو، هغې ته به لاړ شو چکر انار به درته خورئ. سړي مېلمانه راشي خامخا خپل باغ ته خپل کور ته ډېر راکړي دا ووځئ. نو چې په لاره باندې تلو نو د بادشاه د خپلو مېلمنو سره د خپل مالیار د خپل غلام ډېر صفتونه وکړو. یاره زما په باغ کې مالیار دی، یو غلام دی راته ډېر زبردست هلک دی او ډېر تکړه هلک دی، ډېر صفتونه یې وکړو. چې کله باغ ته لاړو مبارک چې کوم د عبدالله مبارک پلار دی، بادشاه ورته وویل لاړ شه مېلمانه دي را سره او دې انارو کې یو ښایسته انار وګوره او راوړه چې بوی یې ورکړو. مبارک چې لاړو انار پوښ شو او مات کړو. نو بادشاه چې د انار نه دانې راواخېستې پورې هغه ترېو کړو، خراب یې خوږ نه و. بادشاه له یې سم ورله چې مېلمنو ته خو ما د ډېر صفت نه راوړی راسره خو دې ملامت نه کړې، هغه ترېو انار راوړی. لاړ شه مړ بل انار راوړه، دا د سږ انار راوړه، دا خو ترېو دي. وایي صحیح ده. لاړ په باغ کې بل هغه ګرځېدلی بل انار پوښ کړو، راوړو چې هغې مات کړو، هغې نه چې بادشاه دانې راواخېستې هغه هم ترېو. زه درته وایم چې مېلمانه دې را سره ښایسته خپل انار راوړه. لاړ درې انار یې ولیکل چې راغی هغه یې مات کړو، هغه هم ترېو کړو. بس د بادشاه پاره حل شوه چې د سړي خو ما ډېر صفتونه کړي وو او د عزت جنازه خو یې رانه ایستله. دا مېلمانه مو چې داسې مېلمانیان دي د انارو پته ورته یې نشته. نو د بادشاه ورته غوسه شو، مبارکه دومره وخت یې په دې باغ کې وشو، تا ته دا پته ونه لګېده چې کوم انار خوږ دی او کوم تریو دی؟ دومره ته نه پوهېږې؟ نو مبارک ورته ویې او حضرت ما ته پته نه لګي چې کوم انار خوږ دی او کوم تریو دی، زه نه پوهېږم. ویې ولې څومره وخت یې ورته وکړو؟ وایي زه دا د باغ مالیه ګرځولې، د باغ د بوټو حفاظت کوم، هغونه پر ما د دې نه دانه راشي، ته ولیدله چې دا څنګه ده؟ ما ستا د باغ دانه خوړلې نه وه، ما ته دا پته نه لګي چې دا څنګه ده، ځکه ما ته علم نشته. بادشاه خوشحاله شو چې ځکه عزتونه خوشحاله کړی و، عزت واپس راغی. عزت څه شو؟ واپس راغی. که نورې مېلمنو ته ډېر ملامته کړم وه، هغې ته مې بیا عزت راغی چې زه سړی خو ډېر ایماندار غلام دی. خوشحاله شو بیا. وایي صحیح ده، دا هر حال د مېلمنو سره رخصت شو. مېلمانه چې لاړو دا بادشاه راغی او مبارک ته ویې وایي ستا ډوډۍ ما په باغ کې ختمه کړه، باغ کې به نوره ډوډۍ نه کوي. مبارک خفه شو چې کېدای شي بله ورځ یې مېلمنو خدمت سم نه وشي، کېدای شي زه یې د نوکرۍ نه ایستلم. خفه شو. وایي ته به ډوډۍ د نن نه بعد په باغ کې نه کوې؟ وایي حضرت وایي زه تا ایستلم. وایي نه. وایي چېرته راشم؟ وایي ته به زما په محل کې زما سره ډوډۍ کوې. ته په شان نیک انسان د باغ لایق نه دی، ته به زما سره زما په محل کې ډوډۍ کوې. وایي ښه ده. یو ورځ دا بادشاه داسې باغ خپل چمن کې د بنګلې سره ناست دی، پرېشانۍ کې دی، خفه دی. دا مبارک ورله راغی. وایي حضرت د ډېرو ورځو نه دې علم چې خفه خفه ګرځې، څه وجه؟ پرېشانه یې، خفه یې، دا څه وجه ده؟ هغه ورته ویل یاره مبارک خبره دا ده چې زما لیونۍ ولیدل او هغه پېغله شوې ده او د رښتو دپاره یې ډېر بادشاهان د خپلو شهزادګانو لپاره رښتې رالیږي. وایي زما بچي به راکړه، بل زما بچي به راکړه. نو زما ډېر نازولي لور دی، اوس نه پوهېږم چې چا دی ورکړم، کوم ځای د دې خیر دی. ولې پرېشانۍ اخیستې وه. مبارک ورته وویل حضرت دا دې خبرې ته ټینشن اخیستی، دې خبرې ته دومره پرېشان
مسلمانان چې نبی علیہ السلام کوم حالت یې کړی هغه ورته کړه اجازه خبره ده نبی علیہ السلام کوم حالت یې کړی هغه راځنه ورته کړه چاله ورته نبی علیہ السلام څو کړی نبی علیہ السلام د نکاح سره شرایط په سره خبرې ذکر تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها جنس چریتا کی سره د کور چې خپل سینې چینه ګوري دا سره مقصدونه په لاس پیرسته وګوري دا مالدار جنه ورته کوم فلزله سره ما مالدار جنه ګوري چې د خاندان سره تعلق جوړ شي کړه زما سره د خاندان زوم وګرځي بعض خلک مال ته او بعض خلک نسب ته ګوري هغه پلان کې سره کې رشتہ کوي دا خیر به څه چل دی هغه چې خاندان دی باغی سره په اجره کې ناس خپل بخکارا تاسو ته تاسو نه بعض خلک څه ته ګوري نسب ته ګوري او بعض جمال ته ګوري دا پلان کې چې نظام نه کوي هغه کومه کسي چې اس خو هم نه ولې نه هیڅ څه کې نشته دا هغه بعض خلک څه ته ګوري جمال ته ګوري او بعض خلک دین ته ګوري هغه پلان کې څه ګوري رشتہ ته هغه څه چې نه راوړي يا رسول الله ما جاء من كتاب قرآن تقول لي كان غير جدار قرآن نظام في البشر من دلال إنجور راولا زمان دا قول وصلا نيكشي فبعد خلق ستغوري دين تغوري نبي السلام عليه الصحابة قديمة ناس كيف نقول لك نبتا بس تر بزاق الدين تربط زمان ناس تبخور تتبرش الدين دار خزو وركا دين دار خزو وركا ونبي السلام چکم علم خودر اگر نازل نبی علیہ السلام فرمایي چې دیندار له دې ورکا ورکا کومه چې دیندار له دې ورکا یره دا د زمان مشکل آسان کو زمان مشکل دی آسان کو زه وګورم چې باقي رښتې د بادشاہانو د خپل شاګردانو لپاره راغلي دي کمال ته د پروګرام مثلا رساله ده بادشاہ د ټول کلام څخه ته ورسي یره ما خو د دې د رښتې ډېر هغه مسله پلار چې د سره د ورکارو باندې یقینا هر کار سره باندې باندې چیرته ته یو مصیبت واده ورچتا ورته د جنې ډېر فکر هغه مبارک زمو ولا نه زما ټینشن ختم کو ولې هغه راځي چې په دې کې نه کمره کم حالت هغه ورکا نو خزه ورته د حقیقت کړه دا کوي رښتې چې بادشاہان راغلي دي کوم شاهزاده چې په دې کې هغه خپل هغه خپل بادشاہ د خزه ته ویل خزه یو خبره وکړه زما په زړه خبر شاد ده څنګه زما په زړه کې پداني یره مې کمر عادت به دې نور لګورم کنه ما په دغه ځای کې دې ښکار زمون دا غلام نه زمون په دې باندې کې زمون په ځای کې چې محل کې زمون سره مال غلام نه راوړل ما ته دې دې خلاصون دې دایو دې ورته څنګه تاسو ورته دا خبره وکړه نو اوس نو کوم چې زمون باغونه ساتل هغه نه منظور ورته ما خبره وکړه بس دغه زوړور سره دې ښه دغه زوړور سره دې او دغه زوړور دا غوښتل ډېر وخت یې په دې دا روان دي ته په دې وخت یې زه اکثر ملګری سره کېنه ما دا خبره سره کومه کنه اما ګورو قرآن داسې وایي دي کنه ډېر کارونه داسې وایي دي چې سره ډېر کمال سره وي او چې مشري په خپل لاس کې اغوستي کور سم روان کور سره سم روان او ډېر وخیات سره یې ولیدل خو چې اختیارات د ښځو اغوستي نو د هغې وسره هر څه یې ګډوډ صحیح ده الله تبارک وتعالی دا اختیارات ورکړي دي چې د ښځو ورکړي سره چې دی د حاکم او ښځه او محکوم دا د شریعت مسله ده د بادشاه حاکم بادشاه ویل ما چې په خبره وکړه داسې ما خبر کړه تا راته وویل چې او نیکمرغه دې ورکوي نو ما
د شریعت مسله او علما ناست دي چې کله زوی بالغ و د هغه به تپوس کوي چې پلانکې جینۍ درله غواړم خوښه دې ده او چې کله جینۍ بالغه وه نو د هغې نه هم تپوس کوي چې پلانکې هلکه د ورکول ستا خوښه ده دا د شریعت مسله ده د علماو نه تپوس وکړئ که پېغله جینۍ وه او دا ورته ووایي چې پلانکې هلکه دې ورکول په خولې ښه وکړه خو ډېره ښه خبره ده خو که په خولې ښه وکړه او چپ پاتې شو نو دا چپ پاتې کېدل به د هغې رضا ده د هغې سره علما ناست دي او چې کونډه وه یا طلاق یافته وه نو هغه به په ژبه ووایي چې او خوښ مې او خوښ مې نه دی هغه به په ژبه ووایي او د پېغلې جینۍ دا چپوالی هم سره دا رضا ده ځکه دا شرمېږي د دې نکاح یې شوې نو که ځوان زوی دې دی پېغله لور دې ده او رشته دې ورله کوله دا اوس ته د دې دا د شریعت مسله ده چې پلانکې هلک له دې ورکړو یا پلانکې جینۍ درله غواړو دا خوښه ده او که د جینۍ نه زمان نه دی او ما مولي صاحب وایي تا ورکړې ده او هغې ما قبوله کړې ده څه ورکړې څه کړې هسې به لیکل مولي صاحب هم هسې لیکل تاسو هم هسې لیکل نکاح درسره کېږي نه چې کله هلک امکان دی چې زه دا نکاح نه کوم او جینۍ امکان دی چې زه دا نه کوم نو که مولي صاحب لیکل او تاسو وایئ چې ما ورکړه او قبوله کړې ده هسې لیکل هېڅ شی هم نه کوي علما ناست دي اوس نکاح ته تپوس داسې نکاح درسره کېږي دی وایي ښه دا زما په کور کې وراره دی زه به یې غلی ورکوم خو دا ځمکې نه ځي که اسمان نه ځي دا ما وراره ته ویلې ده هغه وایي ورور مې دی نه یې کوم معلوم دا به ستا خبرې ده که زما خبره دا جهالت دی ښه دا څه دی دا جهالت دی دا مې فرعي ته ویلې ده دا مې وراره ته ویلې ده او دا به زه پلانکي له کومه او دا به زه پلانکي له کومه او هغه به زه یې نه کومه نه یې شته رضا نه یې شته خوشحاله نو سبا د شلو مسلو سره به یې مخامخ نه کړي د شلو مسلو سره مخامخ الله نو بادشاه وي د هغې نه به تپوس کومه چې زه یې غلام له ورکوم چې دا که رضا ده که رضا نه ده نو مبارک دا بادشاه خپل لور کېنولې بچیه زه مې پلار یم او زه چې درله یو ځای خبرم ستا لپاره یم په ډېر ښې ما ستا د رشتې فیصله کړې ده هلک باید تخل چې ستا د خوښې کوې ده د بابا چا نه مې ورکړی زمونږ دا غلام چې دی زمونږ دا نوکر چې دی ډېر ښه وایي ځکه چې نیکعمله دی اسلام دی وایي بابا استاد دی هغه د زما خپله ده استاد هغه ده د بچو داسې تربیه ته دی ښه دا لازمه نه ده چې په مالدار کور کې پیدا شي نو هغه به تربیت ته سم نه کېږي ډېر مالداره خلک داسې چې د خپلو بچو ډېر ښکلي تربیتونه یې کړي دي او ډېر غریبانان داسې چې ډېر خوشحاله اوسېږي داسې نه ده داسې نه ده ډېر مالداره خلک ما ولیدل چې د خپلو بچو د خپلو مېرګانو د خپلو زنانو ډېر ښایسته تربیت یې کړی دی او ډېر غریبانان داسې چې ډېر خوشحاله اوسېږي مالداره دا نه و چې ته خوشحاله اوسېږي نو د بادشاه ووایه ویې لورې د خپل غلام ته دې ورکومه ځکه چې نیکعمله دی هغه ورته وایي بابا چې ستا وخت دی نو زما خوښ دی زما ته رضا ده الله بادشاه راغی مبارک ته ویلې چې تا به د لور د رشتې مشوره راکړې چې نیکعمله هلک مې ورته که نه وي او ما خو درته ویلي هغه نیکعمله تل تا له درکومه تا له درکوم هغه یې زه ورکوم زه به د بادشاه لور څنګه ساتم زه ستاسو نوکر یم ستاسو غلام یم زه به ستا لور څنګه ساتمه زه دا نه شم کولی هغه ورته وایي لور زما ده ته د هر څه نه خلاصه به صرف ښه وکړه ته زما د لور د خرڅو نه خلاصه به صرف څه وکړه ښه وکړه هغه ورته وایي چې بس ته راباندې تاسو ته زما قبول ده زما څه ده قبول ده نکاح
مبارک بار ډیوټي شروع کړه مزدوري شروع کړه مزدوري به یو ځل ځل کوله ښځې به ډوډۍ رانیګله کور ته هغه به خوړله پوره 4 ورځې پس کور ته راغی څو ورځې پس راغی 4 ورځې پس د واده نه وروسته راغی او چې کور ته راغی ښځه ورته په ژړا شوه په ژړا شوه وګوره تا خو زه ډېره ښه پېژندم ته زموږ سره راغلی شوې زه ستا په مخکې راغلی شوې یم ته زموږ مایکه مې زموږ د کور ته تلې راتلې زه دې لیدلې وم نو چې دا خبرې مو ولې دې کوله ولې دې کوله زما پلار په تا باندې کوم یو څوک وي زه د باچا راغلم تا له ګډ کړه او ته زما سره داسې وکړې زموږ واده شو ته زما خواله نه راغلې 4 ورځې پس مې زما خواله راغلې نو چې خوب ته دې نه وکړل مېرمنه مې څه شوه څه دې راباندې زورونه کوي الله مبارک ورته خبره وکړه خبره واورئ دا د دې لپاره خبره شروع کړې مبارک ورته خبره وکړه ښه دې خوښه دي او ستا پلار به ما ډېر لوی احسان کړی که زه د هغه نه عمر یم ما له لور راکړل ما له شا صاحب دې راکړله نو زه دا 4 ورځې ولې کور ته هم راغلی د دې وجه درته بیانوم نو دا 4 ورځې مې له زموږ راغلی چې ما 4 ورځې بعد مزدوري کوله او ما تا ته وایو صرف زما ډوډۍ د کور ډوډۍ به نه خورې چې ته د بادشاه لور یې اګر چې ستا پلار ډېر نیکمایه سړی دی خو بیا هم بادشاه دی نو د ده په دماغ کې به څه نه څه د حرامو مبارک وي پلار دې ډېر نیک دی ډېر نیک دی خو بیا هم سړی بادشاه دی نو تا د هغه ډوډۍ خوړلې نو په ډېریزه کې به څه نه څه حرامه وه نو ما چې تا ته وایي 4 ورځې ته زما د ډوډۍ وخورې زما مقصد دا و چې ستا په دې بدن کې چې د پلار د ډوډۍ کومه وینه جوړه شوې چې بله هم ختمه شي چې ته د وینه هم ستا د بدن نه ختمه شي او زه 4 ورځې په خپله لاسو مزدوري وکړم او حلاله ډوډۍ په تا وخورم او د هغې وینه ستا په بدن کې پیدا شي ځکه 4 ورځې پس راغلم نو ښه ویل ځکه راغلمه 4 ورځې پس چې تا 4 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړله څه وخوړله حلاله ډوډۍ ستا په دې بدن کې چې دا کمی وې دا زما د حلالو روزۍ وې ده نن شپه به زه ورته ورکړو او کېدای شي الله موږ له داسې بچی راکړي چې د نبي علیه السلام وسلام د علومو زده کوونکي شي د نبي اسلام د علومو زما په بدن کې اوس د حلالو رش نشته ستا په بدن کې اوس د حلالې رش نشته نن به موږ یو شو کېدای شي الله موږ داسې بچی راکړي چې هغه د نبي اسلام علوم علما ناست دا څومره علما چې تاسو وینئ که نه دا د حلالو روزۍ برکت دی دا څه شی دی دا د دوی والدینو حلالو روزي ته دی الله عالمان بچي ورکړي کومه روزي چې حرام وي په هغې کې الله عالم او حافظ نه پیدا کړي نو چې هغې یو بل سره میله شو نو الله تبارک وتعالی ولا عبدالله بچی ورکړي څوک یې ورکړو که پیدا شو نو یې ولم عبدالله کېښودو حدیث مبارک کې راځي الله ته ډېر نه ډېر خوښ عبدالله عبدالرحمن کوم کوم عبدالله عبدالرحمن نو چې زوی پیدا شو نو ورته څه کېښودو عبدالله عبدالله لیدو مور او پلار یې دا تمه و چې عالم به دې جوړوي دلته بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو دغه یوه لور وه نو لور ته بیا میراث کې د بادشاه ډېر مال میلاو شو نو چې میلاو شو نو هلکوالي وه وړوکی و نو چې په مالونو کې اخته ښځو بله ورته ورسر شو عبدالله به څه سم شو ته بېرته ورسر ځکه د بادشاه مال او لاس ته راغی هلکوالي وه نو بس به یې ویې شروع کړو پلار به هر ټیم ضرب مور به ضرب چې موږ څه غوښتل او څه وشو څه غوښتل او څه وشو الله عبدالله ابن مبارک علماء لیکلي دي دغه د ټوله ورځ به شراب څښل د شپې به شراب څښل هر ټیم به شرابو تماشه کوي د شرابو تماشه کوي بعضې علماو لیکلي یو خوب یې لیدل بعضې علماو لیکلي وو د یو زنانه سره یې تعلق نو دی پورته اوښتېده په زنانه پسې د بدکارۍ لپاره نو داسې شپه او دی چت ته ووخت کوټې ته چې دې کور کره ورولي نو په هغې کور کې یوه زنانه ناسته ده او تلاوت یې شروع کړی د شپې تلاوت کوي الله دې موږ ته داسې زمانه رانصیب کړي چې د شپې ناست دی د قرآن تلاوت د قرآن تلاوت کوي هغه زنانه شروع کړه تلاوت کوي او دا آیت وایي ألم يأن للذين
کوټې نه راکوز شو او توبه یې ویستله او چې کور ته راورسېد که نه پلار ته وایي بابا وجي ما ته دې پیسې راکړه او زه تجارت ته ځم څه یې روان کړم تجارت ته دا یې ډېر خوشحاله شو بچیان هم ورته عالم وو خو ته په شرابو باندې اخته شو په شرابو اخته شو زه چې ځان له حلاله روزي لري هغه هم ډېره زیاته ښه ده هغه هم ډېره ښه ده څومره روپۍ پکار دي 10,000 اشرفۍ راکړه 10,000 روپۍ ونه ورکړې دا وله تجارت کې کوه الله عبدالله ابن مبارک په ټوله قوت روان شو مکې ته مدینې منورې ته مستقع علاقو باندې ګرځي ډېره یې دولت او چې کوم ځای د نبي علیه الصلاة وسلام حدیث مبارک ذکر کېږي هغه ځان سره دي چې چېرته ووایي په مدینه منوره کې د احادیثو درس کې دلته ځان ورسوي وایي په مکه کې د احادیثو درس کې دلته ځان ورسوي وایي په بغداد کې د احادیثو درس کې دلته ځان رسوي ګرځي په هغې پسې او ځان له احادیث مبارکې د نبي علیه السلام زمانې تېرې شو زمانې ډېره مو د پسې راغی پلار یې خبر شو و عبدالله را روان دی او دومره روحان دې ورسره چې د تجارت د سامان دلته او ترپاړونه پې خواړه دي پلار یې چې ووته ډېر خوشحاله شو یاره زما زوی خو ډېر د سامان تجارت ډېره او ډېره ګټه یې ګټلې ده اوښان یې کور ته رابند نه کړه اوښان یې کېنول پلار یې وایي بچه معلومېږي داسې چې ښه کافي تجارت دی که ډېر مال دې راوړو او بابا ډېر ګټور تجارت مې کړی دی وایي صحیح ده چې دا سامانونه خو راپېرو خو ډېر کار ده چې څوک راشي په پېټۍ باندې بیا پرځولي کوي ویلې دا اوس په کې څه کوي د ته هم ډېر وخت پس راغی تجارت دا سامان پېرو چې راوړي دې څه دي بابا وایستل نو چې دا سامانونه ترپاړونه اوچت شو سامان ټولې شو هغه ټول کتابونه هغه ټول کتابونه او چې کوم کتاب مولاوي نو پکې لیکلي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يتجاوز مبتيا تجارت